السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم مینوالو یو ضروري خبره دا ده د لویر تیر اوچ ګلچن آباد دا غزې ورکوټې ماشومه ده توبه ولد ضیاء الله نوم یې دی عمر 10 کال سکول ته تللې وه سکول نه واپسۍ کې راتله په لاره نه غیبه شوه نو زه خپل ټول ملګرو ته دا ویل غواړم تاسو د توبه د هغې تصویر چې کوم دی ما په خپل تمبل باندې لګولی دی تاسو تصویر وګورئ او تاسو دا ویډیو چې څونه شیر کولی شي تاسو شیر کړئ ولې چې هغه پرونه راڅخه غیبه شوې ده کور ته نه ده راغلی د هغې مور پلار ډېر پریشانه شوي دي نو زموږ دا فرض جوړیږي چې موږ د توبه آواز اوچت کړو پوره سوشل میډیا باندې د هغې آواز اوچت کړو نو ځکه موږ به آواز اوچتو نو د هغې به انشاءالله ډېر زر به پته ولګي هغه کوم ځای کې ده دوا موږ دا کوو چې الله پاک هغه خپل حفظ و امان کې دې ساتي او ظالمانو نه دې بچ ساتي ولې چې څنګه زموږ د ملک حالات دي ډېر خراب حالات دي ډېر نازک حالات دي او په دې کې موږ الله پاک نه دا دعا کوو چې یا الله ته توبه چې کوم ځای کې ده هغه ته خپل حفظ و امان کې ساته او ظالمانو نه بچ ساته نو ملګرو زه د توبه چې کوم د هغې سرپرست دي د هغې نمبر تاسو ویمه تاسو د هغې نمبر نوټ کړئ چې چاته پته وي نو هغې پلیز برای مهرباني تاسو هغې ته ټلیفون وکوئ او د توبه چې کوم والدین دي هغې سره ملوي کوي هغه د هغې نمبر تاسو نوټ کړئ 0346 800 3581 دا د هغې نمبر دی تاسو ته چې څه معلومات وي نو تاسو هغې ته بیا ټلیفون وکئ هغې ته ووایئ ملګرو چې څونه تاسو دا ویډیو به شیر کوئ انشاءالله امید لرم چې توبه به ډېر زر ملو شي او موږ دعا کوو چې الله پاک د توبه خیر و عافیت سره خپل کور ته واپس راولېږي او چې کوم ځای کې دا الله پاک د هغې مدد وکړي چې هغه بس خپل کور ته واپس راشي مینوالو زما چې کوم دا ویډیو دا مې د سپیشل توبه دپاره جوړه کړې ده کوم وروڼو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی یو ځل بیا ورته یم تاسو زما چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ او دا ویډیو څونه شیر کولی شي تاسو شیر کړئ والسلام